سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې تازه او ښه خبر دا دی چې کابل کې د درملو معیاري صنعتي پارک جوړیږي. د پاکستان پر بې کیفیته دوا د افغانستان تکیه پر ختمېدو ده. د کابل ولایت مقام رسنیو دفتر خبر ورکړی چې د حکومت د مشرتابه په لارښوونه میر بچکوټ ولسوالۍ کې د اراضي ریاست اړوند 1.14 جریبه ځمکه د درملو تولید معیاري پارک د جوړولو لپاره د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو معاینت ته سپارلې. په همدې موخه د کابل والي او ورسره مل پلاوي د خط اچونې تسلیمي او لیږد په اړه یاد سیمې ته سفر کړی. د کابل والي دغه اقدام د درملو تولید کې د ځان بسیاینې په وارداتو د تکیه کمولو او د کارموندنې برخه کې مهم ګام بللی. د ټي ټي پی ډرون بریدونو پاکستان ته لوی سرخوږی جوړ کړی. د پاکستاني طالبانو تحریک یعنی ټي ټي پی له خوا د کال لپاره د خپلو نوو اداري او عملیاتي تشکیلاتو اعلان په پښتونخوا پاکستان کې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي دي. د پاکستاني طالبانو تحریک په عملیاتي او اداري جوړښت کې بدلونونه د ډسمبر 30 د دې ډلې د مشرتابه یا رهبري شورا له کلنۍ غونډې وروسته اعلان شوی. د ټي ټي پی نوو تشکیلاتو کې یوه د پام وړ موضوع د هوایي ځواک څانګې د رامنځته کېدو اعلان دی او د اندېښنې پیدا کړي چې په دې توګه به د دغې ډلې لخوا بریدونه او په هغو کې د کوچنیو ډرونونو کارېدل لا ډېر شي. د پاکستاني طالبانو تحریک مولوي سلیم حقاني د دې څانګې مشر ټاکلی دی. د یادونې ده چې ټي ټي پی لا د مخه هم د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې بریدونو لپاره کوچني ډرونونه یا کوادکوپټر کارولي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا 2015 کال چې اوس یې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ټي ټي پی لخوا د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ولسوالیو او پخوانیو قبایلي سیمو کې له 500 ډېر داسې بریدونه شوي چې کوچني ډرونونه پکې کارېدلي دي. دغو بریدونو مرګ ژوبله هم اړولې، خو دقیق ارقام یې نه دي شریک شوي. د شنونکو په وینا په بریدونو کې د کوادکوپټر کارول ځکه سرخوږی دی چې په اسانه او ارزانه ترلاسه کېدای شي، خو مخنیوی یې ګران پرېوځي. افغان چارواکی وایي اسلامي شریعت د بشریت لپاره داسې قانون دی او بدیل یې نشته. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نظامي مرستیال سید احمد شهید خیل وایي اسلامي شریعت د بشریت لپاره یو جامع او دایمي قانون دی او هیڅ قانون یې بدیل نشي کېدلی. د پروان والي محمد ادریس انوري هم په همدې تړاو جوړې شوې غونډې کې وویل معروفاتو ته هڅونه او له منکراتو مخنیوی یوازې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې مسؤلیت نه دی، بلکې د هر مسؤل کس او مسلمان دنده ده. ایراني ولسمشر افغانستان سره اړیکې پراخې بولي، خو عراقچي بیا لانجمن بولي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې د افغانستان په ګډون د سیمې له ټولو ګاونډي هیوادونو سره د تهران اړیکې د پخوا په پرتله ښې شوي دي او ایران توانېدلی چې له سیاسي، اقتصادي او سوداګرۍ له پلوه خپلې اړیکې پراخې کړي. هغه ټینګار کړی سره له دې چې هیواد یې له بېلابېلو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخ دی، خو د ایران د نړیوالو اړیکو بهیر لا هم د پراختیا په حال کې دی. پزشکیان په مرکه کې زیاته کړې چې د ایران حکومت د تعامل او خبرو اترو له لارې هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره ګډې ستونزې حل کړي او د متقابل درناوي په بنسټ اړیکې لا پیاوړې کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان، منځنۍ اسیا، قفقاز او د فارس خلیج له هیوادونو سره همکاري د ایران د بهرنۍ تګلارې مهم محورونه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دوی اړیکې د طالبانو له حکومت سره لانجمنې دي. د پاکستان سوداګرۍ کسر نور هم زیات شو. د پاکستان او منځني ختیځ ترمنځ سوداګریز کسر د 2.8% کچه زیات شوی چې اصلي علت یې د وارداتو لوړوالی او د صادراتو کمښت بلل کېږي. د پاکستان مرکزي بانک د معلوماتو له مخې د جولای نومبر په موده کې د منځني ختیځ سره سوداګریز کسر 15.948 میلیارډ ډالرو ته رسېدلی چې تیر کال یې 15.514 میلیارډ ډالر و. صادراتو کې په ځانګړې توګه سعودي عربستان، اماراتو، بحرین او قطر ته کمښت راغلی. په داسې حال کې چې واردات په ځانګړې توګه د تیلو واردات زیات شوي دي. پاکستان کې دغه وضعیت د سوداګرۍ توازن د خرابېدو اندېښنې رامنځته کړي دي. پاکستان د دې کسر د کمولو لپاره د ګلف همکاریو شورا یعنې GCC سره د ازادې سوداګرۍ تړون هم لاسلیک کړی، خو د صادراتو کمښت او وارداتو زیاتوالی لا هم د دغه هیواد اقتصادي ثبات ته جدي ننګونې رامنځته کړي دي.
ایران د افغانستان له لارې چین ته د نوي ریل پټلۍ د جوړولو ارزونه کوي. د ایران د ریل پټلۍ یو لوړپوړي چارواکي جبار علي ذاکري ویلي چې تهران د افغانستان له لارې چین ته د نوي ټرانزیټي ریل پټلۍ د جوړولو امکانات ارزوي. د راپورونو له مخې په دغه طرحه کې د هرات ولایت څخه تر بلخ وروسته تر بدخشان د واخان دهلیز پورې د ریل پټلۍ غځول شامل دي چې له دې لارې به ایران د افغانستان له خاورې چین سره ونښلول شي. دغه طرحه د مهال د بحث او پلان جوړونې په پړاو کې ده. ایران د مهال د خواف هرات د ریل پټلۍ له لارې له افغانستان سره نښتی دی او دا لاره د نوې طرحې د بنسټ په توګه کارېدلې ده. د بنسټ په توګه کارېدلی شي. شنونکي وایي افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت له امله کولی شي د سیمې لپاره یو مهم ټرانزیټي دهلیز شي او د دې پروژې په عملي کېدو سره به د ټرانزیټ له عوایدو د کارموندنې له فرصتونو او چین ته د مستقیم لاسرسي له ګټو برخمن شي. خو د لوړو لګښتونو، جغرافیایي ننګونو او درې واړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي همغږۍ اړتیا لا هم سترې ننګونې بلل کېږي. لوګر کې 15 تولیدي شرکتونه په فعالیت پیل کوي. د لوګر د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلان وایي چې د محمد اغي ولسوالۍ په صنعتي پارک کې 15 تولیدي او صنعتي شرکتونه خپل فعالیتونه پیلوي او دغه شرکتونو د فعالیت په موخه تازه 1500 جریبه ځمکه هم ورته ویشل شوې ده. د یاد ریاست رئیس مولوي شبیر احمد صدیقي رسنیو ته ویل چې دغه ځمکه د تولیدي شرکتونو د بنسټیزو فابریکو د جوړولو لپاره ځانګړې شوې ده. د نوموړي په وینا د یادو کارخونو له فعالېدو سره به سلګونه وزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان حکومت د مشرتابه د حکم له مخې د محمد اغي په صنعتي پارک 1000 جریبه نوره ځمکه هم د ویش لپاره چمتو شوي او ډیر ژر به په سوداګرو او صنعتکارانو وویشل شي. د پاکستان پوځ وايي د بلوچستان د پنجګور ولسوالۍ اړوند ایران پولې ته نږدې په استخباراتي عملیاتو کې 4 وسلوال وژلي دي. پوځ دغه وژل شوي وسلوال د ټي ټي پي غړي بللي په داسې حال کې چې د راپورونو پر بنسټ ټي ټي پي تر ډیره په پښتونخوا کې فعال دی. د پاکستان پوځ د شنبې په ورځ د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي په دې استخباراتي عملیاتو کې د یادو وسلوالو پټنځای له منځه وړل شوی او دغه عملیات همداراز دوام لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف ټینګار کړی چې د اوکراین حکومت او د هغه اروپایي متحدین رغنده خبرو ته آماده نه دي. نوموړي اوکراین په روسیه کې د عامه زیربناو د تخریب او د ملګري وګړو پر وژنې تورن کړی او دا کړنې ترهګریز عملونه بللي دي. لاروف ویلي موږ وینو چې د ولادیمیر زیلینسکي رژیم او د هغه اروپایي ملاتړي د رغنده خبرو لپاره چمتو نه دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د اوکراین جګړه روسیې پیل کړې خو هیوادونه به د سولې لپاره هر هغه څه وکړي چې اړتیا ورته وي. زیلینسکي زیاته کړې چې لومړیتوب یې د جګړې پای ته رسول دي خو د روسیې پر وړاندې د خبرو په میز کې باید د نړۍ په ځانګړې توګه د اروپا متحده ایالاتو ملاتړ ولري.